سانکزي دا ځل یو بل مهم راز ښکاره کړ. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سانکزي وایي امریکا او ناټو په افغانستان کې نظامي ماتې خوړلې، خو اوس په یاد هیواد کې سیاسي او استخباراتي جګړه مخ ته وړي. نوموړي دا څرګندونې پرون سه شنبه پنجشیر ولایت ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته کړې چې پکې د ځایي چارواکو ترڅنګ ګڼ شمېر خلکو هم ګډون کړی و. نوموړي ملي یووالی د هیواد لپاره مهمه اړتیا بللې او له ټولو سیاسي مخالفینو یې غوښتي چې هیواد ته راستانه او په بیارغونه کې ونډه واخلي. سانکزي زیاته کړې چې دوی د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په رڼا کې د نجونو زده کړو ته ژمن دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې د افغانستان هوایي حریم د امریکا لخوا نقض شوی او له دغه هیواده یې غوښتي چې نور د افغانستان هوایي حریم نقض نه کړي. سانکزي دا مهال څرګندونې کوي چې وړمه شپه د پکتیا ولایت د 203 منصوري کلي اردو چارواکو ویلي و چې پر دې کلي اردو بې پیلوټه الوتکو ګزمې کولې چې دوی ورباندې د مشرتابه له لارښوونې سره سم ډزې کړي دي.